په بیان د نسب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کې د علماو 15 قول دي. اول نمبر قول چې دا ډېر تفصیلی دی او اکثرو کتابونو لیکل هم نه ده. نو اول نمبر قول درته وای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم نعمان ده، د پلار نوم ثابت ده، د ثابت د پلار نوم کاووس، کاووس د پلار نوم هرمز، د هرمز د پلار نوم ده مرزبان، مرزبان د پلار نومو بهرام یا محرام، محرام د پلار نوم ده محرکز، محرکز د پلار نوم ده ماحین، ماحین د پلار نوم ده حسینک، حسینک د پلار نوم ده ازربود، ازربود د پلار نوم ده سروس، سروس د پلار نوم ده نردمان، نردمان د پلار نوم ده بهرام، بهرام د پلار نوم ده مهرکز، د مهرکز د پلار نوم ده آرد رباد، د آرد رباد د پلار نوم ده آرزحود، د آرزحود د پلار نوم ده برد فیروز، د برد فیروز د پلار نوم ده سیدوس، سیدوس د پلار نوم ده رفتار، رفتار د پلار نوم ده ایتکرز، د ایتکرز د پلار نوم ده کدبو، د کدبو د پلار نوم ده کردبو، د کردبو د پلار نوم ده سروات، د سروات د پلار نوم ده وادین، وادین بیا د سیدوس زوی ده، سیدوس بیا د نزد زوی ده، نزد بیا زوی د تحتبود ده، تحتبود بیا زوی د شادان ده، شادان زوی د هرمز دیار ده، هرمز دیار زوی د خادثه ده، خادثه زوی د دینار ده، دینار زوی د کیار ده، کیار زوی د دیدین ده، د دین، د دین زوی د سیدوس ده، سیدوس زوی د کودود ده، کودود زوی د ساسان الملک، دیتا ساسان الاول وی بادشاہ ده، د زوی ده، ساسان الملک زوی د بابک ده چه دام بادشاہ، بابک زوی د حاز ده چه دام بادشاہ، حاز زوی د مهراس ده چه دام بادشاہ، مهراس زوی د ساسان ثانی ده چه دام بادشاہ، ساسان ثانی زوی د بهمن ده، بهمن زوی د اسفندیار ده دام بادشاہ، اسفندیار زوی د کستاسب ده چه دام بادشاہ، کستاسب زوی د نهراس ده چه دام بادشاہ، نهراس زوی د کتمش ده چه دام بادشاہ، کتمش زوی د کیسیاسین ده کیاسین چه دام بادشاہ، کیاسین دا زوی د کیادود ده چه دام بادشاہ، کیادود زوی د کی قیباد ده چه دام بادشاہ، کی قیباد زوی د داد ده چه دام بادشاہ، داد زوی د ترجمان ده چه دام بادشاہ، ترجمان زوی د برمان ده برمان سوه چه دام بادشاہ،
برمانسوح زوید منوجهر دے منوجهر الکیان چې دام بادشاہ او دا نوم دے د یهودا یهودا زوی د یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام زوی د اسحاق علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام زوی د ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام زوی د آزر دے سو کوئی آزر اترو تارخ پلارو سو کوئی آزر پلارو او تارخ او آزر یو شیر آزر بیا زوی د ناخور دے ناخور زوی د سروع دے سروع زوی د زاغو دے زاغو زوی د فالخ دے فالخ زوی د عابر دے چې دا د هود علیہ السلام نوم دے هود علیہ السلام د پلار نوم شالخ دے د شالخ د پلار نوم دے ارقشحد ارقشحد د پلار نوم سام دے سام د پلار نوم دے نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام د پلار نوم دے لمک د لمک د پلار نوم متوشلخ دے متوشلخ د پلار نوم اخنوخ دے اخنوخ د پلار نوم مارد دے مارد د پلار نوم محلیل دے محلیل د پلار نوم قینان دے قینان د پلار نوم انوش دے انوش د پلار نوم شیس علیہ السلام دے شیس علیہ السلام د پلار نوم حضرت آدم علیہ السلام دے دا اول قول دے چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سلسله د نسب حضرت آدم علیہ السلام ته رسیدلې دا قول لیکل الجواهر المضیئه اول جلد صفحه ودیرش اس د دې شجر نسب کمالات د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دې شجر نسب کې 14 بادشاہان تیر شوی او اته پیغمبران اول بادشاہ نوم دے ساسان الاول دویم بادشاہ نوم دے بابک دریم بادشاہ نوم دے حاس سلورم بادشاہ نوم دے مہرکز د پنځم بادشاہ نوم دے ساسان ثانی ساسانی اول ساسانی ثانیو د شپږم بادشاہ نوم دے اسفندیار دوم بادشاہ نوم دے کستاسب اتم بادشاہ نوم دے مہراس د نهم بادشاہ نوم دے کتمش د لسم بادشاہ نوم دے کیاسی د یولسم بادشاہ نوم دے کیابود د دولسم بادشاہ نوم دے کیقیبات دیارلسم بادشاہ نوم دے داد سوارلسم بادشاہ نوم دے ترجمان پنځلسم بادشاہ نوم دے برمانسوح شپږم بادشاہ نوم دے منوجہر الکیان نو 14 بادشاہان دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسب کې راغلي اته پیغمبران په نسب کې دي اول نمبر یعقوب علیہ السلام دویم اسحاق علیہ السلام دریم ابراہیم علیہ السلام سلورم ہود علیہ السلام پنځم نوح علیہ السلام شپږم ادریس علیہ السلام وم شیس علیہ السلام اتم آدم علیہ السلام د دین د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د نسب د کمال اندازو لګوي مسله دا د آثار الاباء تظهر فی الابناء د پلارانو اثر په بچو کې ښکار کیږي
شپارس بادشاہان چې د چا په نسب کی داغه خوې به د بادشاہانو نه اته پیغمبران علیهم السلام چې د چا په نسب کی هغه باندې به تقوا او عقل ختم نه. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دومره غټ شخصیت دی. دویم نمبر قول دویم قول دار امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم نعمان د پلار نوم ثابت د نیکه نوم زوتی د نیکه د پلار نوم یحیی د یحیی د پلار نوم زید زید د پلار نوم اسد اسد د پلار نوم راشد الانصاری. دا هغه صورت ته چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله عربی النسل والی د امام سے په نسب کې دوه قول دي. یو دا دی چې عجمی دی، دویم قول دا دی چې عربی دی. که عربی شي به نسب دا دی. دا نسب لیکل کمالات امام ابو حنیفه صفحه 350. دریم نمبر قول دا دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم نعمان، نعمان د پلار نوم ثابت، ثابت د پلار نوم بیا نعمان، نعمان د پلار نوم مرزبان، مرزبان د پلار نوم ثابت، ثابت د پلار نوم قیس، د قیس د پلار نوم یزدگرد، یزدگرد د پلار نوم شهریار، شهریار د پلار نوم پرویز، پرویز د پلار نوم نوشیروان چې کوم عادل بادشاہ تیر شوه د امام صاحب نسب اغیت دا لیکل د کمالات امام ابو حنیفه صفحه 55. دا رنگه امام جلال الدین سیوطی رحمه الله تبییض الصحیفه کې مدالی کړي. سلورم نمبر قول دار امام صاحب نو نعمان د پلار نوم ثابت، د ثابت د پلار نوم زوتی، د زوتی د پلار نوم ما. دا امام سیوطی سے تبییض الصحیفه کې لیکل. پنځم نمبر قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل نمسه مبارک اسماعیل سے بوای انا اسماعیل وای زی اسماعیل ابن حماد د حماد زویما، حماد د نعمان زویو، نعمان د ثابت زویو، ثابت بیا د نعمان زویو، نعمان د مرزبان زویو. دا امام جلال الدین سیوطی رحمه الله بالکل په ابتدا د کتاب تبییض الصحیفه کې دالی کړي. دا پنځه قولو د امام صاحب په نسب. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د نسب کمالات. نو اول کمال میں درته وې چې 14 بادشاہان پکې تیر شوي. دویم نمبر کمال اته پیغمبران پکې تیر شوي. دریم نمبر کمال علامہ ابن حجر هیتمی رحمه الله الخیرات الحسان داغی کتاب صفحه دا 1 هغه کې لیکلي دي وې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم نعمان دی. وې کنور فضیلتونه نه دغه نوم د امام سے په فضیلت دلالت کوي. ځکه د نعمان سلور معنی، یو معنی د نعمان د وینا، هغه وینا چې پاغي باندې قوام د بدن دی، بدن ور باندې ژوند دی. امام صاحب ته ځکه نعمان وایي
چې د فقه او د استنباط قوت دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پورې متعلق ده. هغه داسې حیثیت لري په فقه کې لکه په بدن کې وینه. دویم نمبر معنا د نعمان کوي. النعمان هو الروح. نعمان روح ته وایي. څنګه چې روح د بدن د چلولو یو ذریعہ ده، که بدن کې روح نه بدن ختم دی. دا سه فقه کې چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه فقه ختمه ده هغه مړه. دریم معنا کوي و نعمان نبت احمر طيب الروح. نعمان چې ده دا یو سور بوټی ده، خسته خوشبوئی ده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ذکر نعمان ده چې دا صاحب د خلال حمیده و ده، خسته خصلتونه او اخلاق او خاوندو، ذکر ورته نعمان وای. او ان شاء الله د اخلاق او بیان بدر تبیاو. سلورم معنا کوي و نعمان اصل کې فعلان وزن ده، د نعمت نه مشتق ده. فابو حنیفه نعمت الله علی الخلق. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا د الله نعمت ته په مخلوق باندې. الخيرات الحسان صفحه یو دیش. سلورم نمبر نقطه په نسب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کی هغه دا د امام صاحب د پلان نوم ثابت ده، خو بعض سندونو کې د ثابت د پلان نوم زوتی راغله، بعضو کې د ثابت د پلان نوم نعمان راغله. علما وایي چې دا نعمان اسلامی نوم دی او زوتی د جاهلیت د زمانه و. یعنی زوتی رستو ایمان قبول کړو مومن شوه، نو په زمانه د جاهلیت کې نوم زوتی و. یا چې کله مسلمان شو نوم نعمان شو. پنځم نمبر نقطه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل تابعی دی، پلار ثابتم تابعیو، نیکي زوتی ام تابعی دی. امام صاحب تابعی ابن تابعی ابن تابعی. د دې تحقیق ان شاء الله را روان. شپږم نمبر د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو بل مسعود عمر نوم دی. هغه وایي ولد ثابت فی الاسلام. زما د پلار چې کم پلار د امام اعظم ابو حنیفه دا غپلار ثابت په اسلام کې پیدا شوه. د دین علما وايي معلومیږي چې ثابت مسلمانو دغه په اسلام کې پیدا شوه او د ثابت پلار زوتی ام مسلمانو. پته ولګیدله چې د امام سے پلار د امام سے نیکو دا دواړه مسلمانانو. دا مسله لیکلې تاریخ بغداد 14 جلد 326 صفحه. اتم نمبر نقطه بعضو سندونو کې د مرزبان په ځای باندې ماح راغله. ماح بعضینو کې مرزبان راغله. دې جواب داده ماح او مرزبان یو سړی دی. کله کله د یو سړی دوه نمونه کې دی شي، مشکل نشته. ماح هو مرزبان. دا لیکل طبقات الفقهاء اول جلد صفحات. نهم نمبر نقطه اغداد کده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سند پیدایش
دا 88 د هجری نو عیسوی کال راځي 659 659 عیسوی کال باندې امام سے پیدا شوه. کله امام سے سند پیدائش اویا ہجری شی نبی عیسوی کال راضی 649 651 کده امام سے سند پیدائش یوش پیتشی نو عیسوی کال سره برابریږي 640 لکه د ادری قوله می در طویلو په ولادت دا لسو یو لسم نمبر نکتا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله والد سے ثابت تا د امام سے ډیر وړو کېو چې والد سے ثابت وفات شو. علماء لیکلی دي امام جلال الدین سیوطی رحمه الله د امام صاحب د والد صاحب د وفات نه بعد د امام صاحب مور مبارکه نکاح کړه د امام جعفر صادق رحمه الله سره او امام صاحب وړو کېو باقی ټول زندگی د امام صاحب د امام جعفر صادق رحمه الله سره تیر شوی دا داغه اخلاق داغه سلوک او تصوف چې داغه ان شاء الله رستو بحث را روان دي. تبیز الصحیفه د امام جلال الدین سیوطی رحمه الله کتاب ابتدائی صفحات غالبا سلورم 15 صفحه. دولسم نمبر نقطہ بعض خلکو کې دا مشهور ده چې امام صاحب ابو حنیفه زکوای چې حنیفه لور ده ځان په لور باندې مشهور کړي دا څنګه ده. علماء د تاریخ لیکلي دي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غیر د یو بچی نه چې حماد نوم دی نه نر بچیو نه خزر بچی وا نه لور و او نه بل زویو صرف یو بچی لره حماد. نو دا معنا نه ده چې ابو حنیفه د حنیفی پلا دلته ابو حنیفه دو معنی یو معنی دا لازم الحنفیت یعنی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا لقب ځان ته پخپل یې خو لازم الحنفیت زد حنفیت دین سره لازم حنفیت سمانا د باطل نه حق تمایل. دویم وجدا دا چې د عراقیانو په جبه کې حنیف چې ده دا درنګ بوتل ته وي او په بیان د نسب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کې د علماء 15 قول دي.